مسئولین امنیتی جوزجان میگویند که در یک سال گذشته مبارزه با جرایم جنایی و مواد مخدر در این ولایت با جدیت ادامه دارد و نیروهای امنیتی در این بخش دستاوردهای قابل توجه داشتند. ملا عبدالکریم نافذ، قماندان امنیه جوزجان، میگوید از آغاز سال 1405 خورشیدی تا کنون 825 تن به اتهام جرایم مختلف جنایی بازداشت شدند. به گفته وی در یک سال گذشته 473 فرد معتاد به مواد مخدر نیز جمع‌آوری و برای درمان معرفی شدند. زموږ امنیتي ځواکونه د جنایي پیښو په مهار کې ګڼني ګامونه اخیستي دي. د کال په اوږدو کې 860 کسه چې په مختلفو جنایي جرمونو نیول شوي او مربوطه ادارو ته سپارل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دغه مجرمینو کې څلور اتیا تنه زنانه شامل دي. د روږدو کسانو په پیژندنه کې راټولولو کې ګړندي ګامونه پورته شوي چې په نتیجه کې تقریبا 483 کسان چې په نشهیي موادو روږدو د جوزجان ولایت پنجابستری روغتون ته ورمعرفی شوي دي. مبارزه با فروشندگان مواد مخدر نیز از دیگر بخش‌های فعالیت نیروهای امنیتی جوزجان عنوان می شود. قماندان امنیه جوزجان می گوید که در جریان مبارزه با فروشندگان مواد مخدر 257 تن بازداشت و پرونده های آنان برای رسیدگی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده اند. زموږ امنیتي او کشفي ځواکونه په 24 ساعته کې په جدي توګه په دغه قسم خلکو پسې تعقیب او څار دي. له نیکه مرغه د کال په اوږدو کې 250 تنه د نشهیي توکو په لورونو نیول شوي دي او وروسته عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. در همین حال شمار از باشندگان جوزجان از بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت ابراز رضایت کرده و بر ادامه تلاش‌های نیروهای امنیتی برای تامین امنیت و مبارزه با جرایم جنایی تاکید کردند. ماشاءالله در ولایت جوزجان تا فعلا هیچ نوع مشکلات نیست. مردم شب و روز با خاطر آرام در چکر، سفر، در هزار، در هر چیز آرام هستند. انشالله هیچ کدام مشکل برای فعلا سطح جرایم هم پایین است، امنیت هم فضل خدا تامین است. از نیروهای امنیتی خواهش داریم که از این بیشتر هم آرامی شود. شکر از امارات اسلامی افغانستان ما خوشحال هستیم که شبانه روز در خدمت مردم ملت مظلوم افغانستان در خدمتشان هستند. مسئولین امنیتی جوزجان میگویند که برای حفظ نظم عمومی و تامین امنیت مردم تلاش میکنند و به افرادی که قصد اخلال در امنیت و آرامش عمومی را داشته باشند اجازه چنین کاری را نخواهند داد.